اوس راځو دغه د طریقه درته ښیم ښه د وی ان پروګرام کې چې کوم هغه سټایلش خط ما لیکه که نه هغه څنګه دې ته راولي ته به څه وکړې ما چې درته ویلې که نه سفاري موبایل سفاري به ته پیدا کړې سفاري ګوره دغه ساعت علامه چې کوم یو ده که نه ته ساعت غوندې دا دوه دانې دغه شي پکې تللي دي سفاري دا ده ښه لیکلي SAFARI سفاري دا به پیدا کړې موبایل کې پوه شوې چې د پیدا که په دې باندې کلیک وکړې ګوره پاس به چې به ولیکې دلته به ولیکې ایران IRAN ایران فاصله نستعلیق NASTALIQ ایران نستعلیق په ولیکې FONT ایران نستعلیق فون چې دی ولیکې بیا به دې باندې به کلیک وکړي چې د کلیک بیا به اول سر کې به راشي ډاونلوډ فری فند ایران نستعلیق په دې باندې به کلیک وکړي چې په دې باندې کلیک وکړو بیا به لږ به لاندې راشي لاندې دلته لیکلي ګوره ډاونلوډ بیا د ډاونلوډ باندې به کلیک وکړي بیا به ډاونلوډ ووهي چې ډاونلوډ دې ووهل هغې نه وروسته ګوره ډاونلوډ دلته ښایي د تیر علامه چې کوم یو ده پاس ښي طرف ته د تیر علامې باندې به داسې کلیک وکړي ګوره دلته راغلی ایران نسل ته مخکې ما ډاونلوډ کړی و ګوره بیا همدې باندې به داسې کلیک وکړي چې د کلیک بیا هغې نه وروسته ګوره دلته لیکلي زپ دا اصل دغه درته ښیم چې دا اصل به کوم ځای کې راځي ښه خیر د زپ همداسې نه پرېږدي ښه دا به زه ډاونلوډ کړم لرې کوم دا پخوانی ده ښه د زپ باندې به څه وکړي د زپ باندې به داسې یو ځل کلیک وکړي چې داسې فولډر جوړ شي دا فولډر ګوره داسې باید پی جوړ شي ځینې لرې کوم دا اصل کوم ځای کې راځي ګوره او لاړ به فایلس به پیدا کړي د آیفون فایلس به پیدا کړي بیا څه وکړي داسې شاته به لاړ شي ګوره دا ډاونلوډس دا په ډاونلوډس کې ده ښه دا دې کې ده ډاونلوډس کې پروت ده بیا به لاړ شي وی ان پروګرام ته وی ان ته به لاړ شي چې وی ان ته لاړې ګوره پلس علامه بیا نیو پروجیکټ کې بیا به څه وکړي د سټوکس ته به ووهي او سټوکس نه وروسته هغې نه وروسته بیا د تور علامه باندې به کلیک وکړي د تیر علامه به ووهي دا به ترې ډیلیټ کړي بیا به د ټي باندې به کلیک وکړي ټي چې ټي باندې کلیک وکړو بیا به د سټنډرډ ته لاړ شي سټنډرډ کې به وره ډبل A علامه باندې به کلیک وکړي هغې نه وروسته بیا به راشي داسې دې خوا ته د چا طرف به کش کړي دا پلس علامه چې کوم یو ده پلس علامه باندې به کلیک وکړي هغې نه وروسته دلته بل پلس علامه ده ګوره بیا دې پلس علامه باندې کلیک وکړو بیا لیکلي ګوره وای فای ایرر بیا به امپورټ فرام فایل باندې به کلیک وکړي بیا امپورټ فرام فایل باندې چې کلیک وکړو هغې نه وروسته به داسې به شاته لاړ شي بېرته بیک به شي هغه ډاونلوډس به پیدا کړي چې کوم ډاونلوډس د ډاونلوډس باندې به کلیک وکړي ګوره دلته لیکلي ایران نستعلیق بیا به دې باندې کلیک وکړي چې د کلیک کې بیا په دې باندې به داسې کلیک وکړي ګوره دلته راغی ما سره یو دوه درې ځلې راغی ځکه چې دوه ځلې ما مخکې اپلوډ کړی و تیار دلته راغی ګوره اوس دلته څه لیکل کول غواړي بیا به دلته شی ولیکي اوس ګوره زه لیکم سلام چې ولیکي بیا ډبل A باندې کلیک وکړه بیا راشه ګوره دلته راغلی ده ایران نستعلیق په دې باندې کلیک وکړه ولیکل شو صحیح شو بیا به ټیک مارک علامه بس دا یې طریقه ده که بیا هم کوم شي باندې نه پوهېده بیا ما ته ووایه دا د ټیکس امپورټ کولو طریقه وه هغې نه وروسته بیا اول به داسې که اول به دا ټیکس امپورټ کې ګوره دا به ډاونلوډ کې چې د ډاونلوډ که هغې نه وروسته به بیا هغه نور ویډیو به جوړه کړي